ښه راځو موږ تاسو څنګه کولی شو په اډاپټیشن کې ریکارډ وکړو صحیح ده دلته په اډاپټیشن کې مخکې درته وویل چې باید سکرپټ هر څه چې تاسو لرئ باید در سره وي د ځان در خبرې چا په یاد کېږي چې لاس خبره ووایه مثلا یو ډېرې خبرې دي که نه یو شي په اړه ته معلومات وړاندې کوي دا چیرې چا په یاد کېږي خو سکرپټ در سره وي د هغو د رویه به ته څنګه کوې ورته غږېږي او دا یې په خپل ریکارډ ثبتوي اوس خو پیلنې موږ سره شی نشته خو یو څه به ووایم زه ښه په دو شي باندې پوهېږئ چې مثلا سمپل ریټ او نوم او شی څنګه کوې ټول ورته ټاک کړي صحیح ده مثلا د الف نامه څنګه شو د موږ تاسو د دغه فایل نوم شو ګوره اوس ریکارډ چالان دی خیر که مثلا زه دلته غږېږم هم خو ریکارډ چالان دی ښه مثلا زه دلته بیا د خبرو ټایم شو تاسو څنګه وکړه خپله ریکارډ مې باندې پلی کړی دی کومه راډیو به وایم مثلا د پوهنتون غږ راډیو ښه د پوهنتون غږ راډیو ټلویزیون قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پام وکړئ د دې مهال څو وروستیو او مهمو خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي صحیح ده سرټکي مې ووایي مثلا درې یا څلور سرټکي مې تاسو فرض کړئ خو اوس ما ته سرټکي نه راځي صحیح ده اوس وروسته دونه څه وایي اوس هم بشپړ خبرونه ویاند محمد ګل چه؟ نوری ښه د سره ووایو اوس هم بشپړ خبرونه ویاند محمد ګل نوری بیا بستی خبرونه شروع کړي دا شو ریکارډ خو دوی خو ډېر اشتباهات او شی شو همداسې راډیو ته ورکوې که لږ ایډیټوې باید ایډیټ یې کړو ښه د دوی لپاره چې راشم د اول سر نه باید زه وګورم تر کوم ځای کې مې اشتباهات کړي هغه باید څنګه کړم ځینې لرې کړم صحیح ده ښه یې زوم کوې په مثبت و منفي باندې شارکټو باندې یا د دو طریق نه یا د دو طریق نه دا څو طریقې مې په هغه اوله ورځ کې درته وویل صحیح ده او مثبت و منفي ډېر کار باید تاسو کې بور نه وي صحیح ده یا دو طریقه هم کولی شو چې زوم یې نو زما ښه خیر راځم اوس زه دغه خپل غږ باید څنګه کړمه ایډیټ کړم اورم فایل نوم شو ګوره اوس ریکارډ چالان دی تر کومه ځای پورې مو اشتباهات کړي هغه څنګه کوم ریکارډ چالان دی ګوره در خو تاسو ته معلومیږي چې تر دغه ځای پورې زه غږېدلی یم صحیح ده راډیو به وایم مثلا د پوهنتون غږ راډیو د پوهنتون غږ راډیو کومه ځای شروع دی د دغه ځای نه ګوره د پوهنتون غږ راډیو کومه ځای نه شروع دی د دغه ځای ماسې ام پې وایې ام مارک مې درته وویل مارک مې ویلی و مارک چېرته و دلته ایډیټ کې نه پوهېږم په پریمیر کې مې خو دا مارک ویلی که دلته مې چېرته ویلی دی ښه ما ته یادوتله مارک یعنې ما ته هغه خپله ساعت څنګه شوه معلومه شوه ما ته نښاني شوه ښه د دغه ځای پورې د ما اشتباه دی اوس ماسې په دغه ځای باندې کلیک کوئ پورته خوا ته دا سلیکټ کوئ سلیکټ شوه که نه ډیلیټ یا باک سپیس پې باندې وایئ دا څنګه شوه چې ټوله مې ډیلیټ کړه زوم شوی دی نه 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 زوم نه دی د پوهنتون غږ د مو پر هغه کې په اډاپټیشن کې مشکل دی پیدا شو ښه صحیح شو هغه اول سر څنګه شو ځینې ډیلیټ شو صحیح ده اوس راځئ ښه دقیقې ګورئ ګوره دا ښه زوم کړه دغه څه هم دا څنګه ځینې ډیلیټ کړه صحیح ده دا مو په اډاپټیشن کې لږ مشکل دی چې لږ کار ته پورته کې بیرته سمېږي ګوره اوس د پوهنتون غږ راډیو ټلویزیون قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه به د ټلویزیون ډېر مخته یم متوجه نه شي اوس لیدونکي څه وویل شي وي به راډیو تاسو باید د شان ته ډېر فکر یاست چې په راډیو کې ناست وئ تاسو یې قدرمنو لیدونکو زموږ ملګري هغه جوړه کړې یوه خپرونه په تلویزیون کې ولاړ دی غږېږي ښه باډي لینګویج یې داسې کوي دی چې ته به ووایې چې پروفیسور دی یو نو هغه وي د هغه د پوهنتون غږ تلویزیون قدرمنو اورېدونکو ښه پام کړئ د دې مهال څو وروستیو مهمو خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي دلته سیګنال پورته شو که نه دا خو مې درته هغه کړی و ښه اوس راځئ مثلا ام دلته وایي تر 2 پورې د ما څنګه شول سرټکي شول راځم اوس مخکې صحیح ده سرټکي مې وویل اوس وروسته دونه څه وایي اوس هم بشپړ خبرونه ویان تر دغه ځایه پورې تر دغه ځایه پورې صحیح ده ام
یعنی څنګه شو دوه مارکه مو وکړل صحیح ده د 2 مارک نه تر 2 مارکه ګوره دا سنپ د دوی لپاره څنګه دی مهم دی موږ تاسو سنپینګ وویل که نه سنپ ولې مو نه ویل چېرته و دا دی سنپینګ انیبل اوس دا د تور فعاله دی دا د غیر فعاله شو دا ولې مې ویرېږي فعاله سنپ د دوی لپاره دی چې کله ځئ دو ځای نه تر دغه مارکه پورې داسې یو په تو د مارک سره یو په یو درې وي صحیح دی د انګریبا شکل لري یو مقناطیس سنپ دلته هم شته دی اوس خو په یاد شو دا څنګه و دا هم ډیلیټ و صحیح ده دغه ولې ځکه اشتباه وه که نه ښه تر 2 ځله پورې مثلا وروستیو مهمو خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد ګل ښه مینه دلته اشتباه ده نوري ښه د سره پورې اوس هم بشپړ تر دغه ځای پورې څنګه کړم دا باید داسې ډیلیټ کړم که مارک نشي خو تاسو خو ځای معلوم دی صحیح ده خو مارک هم د خاطر و نشانی و د اشتباه اوس هم ته اشتباه ده معلومیږي ډیلیټ صحیح اوس ګوره خبرونو سر ټکي اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد ګل نوري دا زه اخره څه هم څنګه کوي څنګه دا اوس زموږ تاسو یو ایډیټ فایل شو صحیح ده ښه اوس نورو کومونیکاتو ته باید موږ تاسو پام وکړي چې موږ تاسو نه څنګه شي نایز باید لرې کړئ خیر شي ښه زوم کوي یوه نایزي ساحه کې پیدا کوي ګوره لاف والوي دومره نایز کې شته دی وینې دا غږ راځئ دوی لپاره چېرته افیکټ ته په افیکټ کې نایز ریډکشن کپچر نایز اول ته باید نایز په باندې ونیسي صحیح ده کلیک په باندې کې ډونټ اګین دیس میسج اوس کنټرول ا ټول ورته سلیکټ کوي او بیرته راځي نایز ریډکشن ته هماغه کپچر پروسس چې موږ باندې کړی هغه دغه دی غواړم چې وایو د پانتون غږ راډیو ټلویزیون قدرمنو اوري صحیح ده افلای ګوره هغه نایز څنګه شو کم یې کړلو السلام علیکم هغه څه ښکاره شی چې کمپیوټر کې وره هغه یې ټول څنګه کړلو ځنې لرې کړو ګورې د نایز دغه کپچر داسې یو خاصیت لري مثلا په دغه غونډ کلیپ کې یو رقم غږ دی مثلا یو دانه غږ دی خو څو دانې څو ځای داسې تکرار شوي صحیح ده هغه یوه ساحه ته نیسي هغه څومره ځای چې دی هغه ټول په یو ورڅنګ کې وي په ور کې خو تاسو هغه کولی شئ مثلا پوینټ پیدا کړه مثلا ګروپ دی ګروپ دا رقم ته لیکل کېږي که نه د پښتو کې مثلا کوم بېسواده راټولېدله داسې لیکلی دی صحیح ده ته په ورډ کې ورکوې دغه ګروپ چې دغه عربي پې باندې لیکلی زه غواړم چې دغه پښتو پې باندې ولیکو یو دانه ورکوي چې ورته وایي چې دغه ورډ کې دغه لیکنه کې څومره ګروپ دا رقم ته ګروپونه لیکلي دا ټول په دې شکل واړوه ټول په دې شکل دلته څه شی دی کپچر هماغه یو رقم غږ چې په ټول هغه کې شته دی هغه ټول څنګه کې وي د منځه وي صحیح ده په دواړه یو انتهای فلم هم جوړ شوی و یو کس دی خبرې کو صحیح ده یو غټ یو سیاسون وي هغه خبرې کو نو دا چې کله دا خبرې کو به یو کس ورته راشي د ده مخالف وي مثلا هغه ده چې کومه ښه خبره کړې هغه یې ټوله په کنځلو په یو ټوله ورته واړوله اوس خدای دې دونه غږېږي بس ولام ته خدای ورته ناست دا کنځلې دي داسې ورته خدای داسې یو شی جوړېږي نو پوه شوئ تاسو په ده باندې ښه بل د دونه دا شی ښوونکي مراعات کړل اوس راځئ بل څه شته آیا د هغه لیول برابر دی که نه برابر دی که چیرې برابر نه ورته راځئ چېرته کنټرول ا امپلیتود ته یا افیکټ ته دلته راځئ امپلیتود امپلیفایر دلته یا د دو طریقه یا خپله دلته څنګه دی ګوره شارکټ لري صحیح ده ماسې نږدې ورشئ ګوره خپله دلته یې نوم ورته لیکي سر پې باندې خلاص شو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي نور خو دغه ښایست خو بیا په هغه دی په باکګراونډو دی چې موږ تاسو باکګراونډونه ورکړو تر دې ځای پورې خو په ریکارډ باندې سر خلاص شو ښه اوس د خاطر باندې یو بل کار دغه خطونه وینئ مثلا یو دغه یو لیول چې دی دغه یو دغه لیول میټر کې چې دغه ښکاره کېږي یو د لیفټ لاس سپیکر دی ګوره او بل چې دی د رایټ لاس سپیکر دی صحیح ده دا غواړي چې دا دواړه په مساوي توګه شي یعنې میخي پاسپیش نه شي راځي افیکټ ته انورټ د پانتون غږ راډیو ټلویزیون د غږ څنګه کېږي دواړه څه په یو لیول برابرې وي مثلا غواړي چې نورې هم لیول برابر کړي راځي چېرته
امپلیتود ته نارملایز سپیډ ویلیم لیوله دغه د خبرو د یا د دغه خبرو تیزوالی په یو لیول باندې ښکاره کړي که نه دا خو په ژورنالیزم کې دا یو اصل دی مثلا چې خبره کې باید په عادي شکل څه وغږېږي د خبرو دغه هغه د سپیډ د باید څنګه برابر وي یعنې په میانه ډول وغږېږي نه داسې نه چې ډېرې بوغې ووایي نه داسې نه چې ډېر کراره باندې وغږېږي صحیح ده هغه دلته هم کنټرولېږي صحیح ده کسټوم دی اوس میډیم دی ورته چې میډیم هغه کې باید څنګه السلام علیکم ورحمۃ الله هغه میډیم هغه یې دی صحیح ده مثلا سترانګ کوي پام کړئ د دې مهال څو وروستۍ او مهمو دغه څنګه کېږي ګوره داسې کېږي زه ورته وایم چې باید میډیم څنګه شي افلای ګوره وینه غږ لږ دا څنګه کوچنی که یعنې ته باید په دغو هغه باندې وغږېږي په سر کې هم د څو مهمو خبرونو صحیح شو دا شو په دو ځای باندې په دو شکل سره موږ تاسو غږ څنګه کولی شو ریکارډ کولی شو سر مې باندې خلاص شو ښه بل مهم شی کې پاتې شول د مانه ښه انورټ خو هم کړلو که نه یعنې موږ تاسو انورټ کوو غږ ته په کم اندازه ښایسته توب هم ورکې وي او ښکې وي داسې نه چې تاسو ریورس پې باندې ووایئ ریورس خو پېژنئ چې موټر په شا بیایئ هغه لیورس دی خو دا ریورس دی موږ تاسو لیورس ورته ویو خو اصلي ریورس دی ښه چینایي ته یې اړوي سر مې باندې خلاص شو تر اوسه پورې بس دومره د دغه ریورس دا ډېر کار کو بیا درته وایم چې په کومو حالاتو کې دونه استفاده کړو داسې ما ورته ګورو چې فقط موږ تاسو